سلامونه د سپوږمۍ رادیو درنو اوریدونکو، وخت 3 بجې سوې. د دې ساعت مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سوریې حمص ښار کې پر یوه جومات د تېرې ورځې برید چې پکې 3 تنه وژل سوي او لسګونه نور ټپیان دي په کلکو ټکو غندلی. بهرنیو چارو وزارت دغه راز د سوریې حکومت او خلکو ته د تسلیت او همدردۍ مراتب وړاندې کړي دي. د برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس عبدالباري عمر له ترکمنستاني استازو سره په کتنه کې د ټاپ پروژې پر پرمختګ خبرې کړې دي. عمر ویلي چې د پروژې د مسیر نقشه وروستۍ سوې او ژر به له ترکمنستاني لوري سره شریکه سي. نوموړي د ټاپي پروژې د ګازو له لارې د برېښنا تولید پر پلان هم خبرې کړي او د ګازو د بیې د نهایي کېدو غوښتنه یې کړې ده. په دې کتنه کې ترکمنستاني لوري د همکارۍ ډاډ ورکړی او یا د پروژه د دواړو هیوادونو لپاره اړینه بللې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ ویلي د وروستیو شمیرو له مخې لا هم نږدې 2 میلیونه افغانان په پاکستان کې ژوند کوي. د UNHCR د معلوماتو له مخې یوازې په نومبر میاشت کې له 171,000 زیات افغانان هیواد ته راستنه سوي چې له دې ډلې څخه کم 38,000 تنه د چمن او تورخم له لارو په جبري ډول ستنه سوي دي. د راپورونو له مخې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ترنګلتیاوو بشري مرستې ګډوډي کړي او تګ راتګ یې محدود کړی دی. په امریکا کې د سخت ژمني توپان له امله د الوتنو بهیر ګډوډ سوی او څه باندې 1581 الوتنې لغوه او 6800 ډیرې نورې ځنډېدلې دي. د الوتنو د څاروي پاڼې د معلوماتو له مخې تر ټولو ډیر اغیزمن هوایي ډګرونه د نیویارک جان اف کنډي، لاګارډیا او نیویارک لیبرټي دي. هوایي شرکتونو کې جیټ بلو تر ټولو ډیرې الوتنې لغوه کړي دي. د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې خبرداری ورکړی چې ژمنی توپان به د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د سختې واورې او سیلابونو لامل سي. دا د دې ساعت مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.